أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا آیاتنا مبارک هم دا حضرت آدم علیہ السلام او دا فرشتو متعلق دی. حضرت آدم علیہ السلام لنبنے انسان دے چې الله پاک پیدا کو او د هغنا الله پاک د انسانانو نسل شروع کو د غبیبی پیدا کړه او بیا بچی پیدا کېدل شروع شو. دنیا الله پاک آباد کړله. لنبنے انسان هم دے او لنبنے پیغمبر هم دے د الله پاک. او په قرآن مجید کې لنبنے واقعہ او قصہ دا هم الله پاک د حضرت آدم علیہ السلام منږ ته بیانوي. وروسته بیا د نورو پیغمبرانو واقعات هم ذکر کیږي او د ټولو نه مخکې دلته الله پاک د حضرت آدم علیہ السلام واقعہ منږ ته بیانوي. قرآن مجید دا د قصو کتاب نه دی. کوم ځای کې چې یو واقعه بیانېږي د پیغمبر واقعه وي که د یو قوم واقعه وي نو په هغې کې زموږ دپاره ډېر لوی عبرت او نصیحت موجود دي. هغه د قصې په انداز کې اورېدل نه دي پکار بل په هغې کې چې کم حکمت وي کم مصلحت وي کم فواید په هغې کې مونږ ته په نظر باندې راځي نو چې په هغه نظر باندې مونږ ورته ګورو او هغه شان صفات هغه مونږ په خپل ځان کې پیدا کړو. د حضرت آدم علیہ السلام ذکر په 9 سورتونو کې په قرآن مجید کې الله پاک کړی دی او په دې 9 سورتونو کې 25 مرتبه د حضرت آدم علیہ السلام نوم مبارک ذکر شوی دی. 15 کرته په سوره بقره کې دلته ذکر دی. 2 کرته په دې ننني سبق کې ذکر شو ورپسې بیا نورو آیاتونو کې 3 کرته د حضرت آدم علیہ السلام نوم ذکر دی. نو 15 کرته په دې صورت کې او 15 کرته په سوره طه کې او د ټولو نه زیات په سوره اعراف کې 2 کرته د حضرت آدم علیہ السلام نوم مبارک ذکر شوی دی. بیا بعضی صورتونو کې 2 کرته او بعضی صورتونو کې یو کرت ذکر شوی دی.
د سوره بقره وروستو بیا سوره آل عمران دی، په هغې کې هم د حضرت آدم علیه السلام ذکر دی، بیا ورپسې سوره مائده کې ذکر دی، بیا سوره اعراف کې ذکر دی، بیا سوره اسراء، سوره کهف، سوره طه، سوره یاسین. په دې 9 سورتونو کې الله پاک د حضرت آدم علیه السلام ذکر مبارک کړی دی. نو ابتدا یې کړې ده د سوره بقره نه، او چې کله الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړله، نو فرشتو سوال وکړو، هغه حکمت او مقصد معلومول غوښتل چې د هغه د پیدایش مقصد څه دی. که صرف عبادت او بندگی مقصد وي نو هغې کې شپه ورځ موږ مصروفه یو، خو پټ په پټه باندې هغې د خلافت خپل ځان حقدار ګڼو چې موږ خو شپه ورځ عبادت کو او ګناه هم نه کو، د الله نافرمانی هم نه کو، او انسان چې الله پاک پیدا کی نو په هغه کې به د ګناه ماده، جنسی خواهشات، دا هر څه به په هغه کې موجودي. نو موږ د ګناه نه پاک یو، او په انسان کې د ګناه ماده موجوده ده، فرشتو کې د ګناه ماده موجود نه ده، فرشتې د ګناه نه پاک مخلوق دی. نو موږ د ګناه نه پاک یو او عبادت هم ډیر کو، نو دا خلافت دی موږ ته راکړی شي. دا خبره په زړه کې پټه کړې وه، او یو دا خبره کړې وه چې زموږ نه به غوره او بهتر مخلوق الله پاک پیدا نه کړي. الله پاک علیم بذات الصدور دی، د زړونو په حال باندې الله پاک عالم دی. نو چې کله فرشتو تپوس وکړو نو الله پاک ورته مختصر جواب ورکو، انی اعلم ما لا تعلمون، چې زه په څه باندې پوهېږم نو تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. بیا الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته د فرشتو په موجودګۍ کې د دنیا د ټولو څیزونو نومونه وښودل، د هغې تعلیم یې ورته ورکړو. فرشتې په دغه مجلس کې موجود وي چې دا مثلا پیاز دی، دا ټماټر دی، دا باتنګن دی، دا دروازه ده، دا چت دی، دا ځمکه ده، دا آسمان دی، دا هر څه نومونه ورته الله پاک وښودل چې څومره څیزونه تر قیامته پورې پیدا کیدونکي وو. د دې ټولو څیزونو نومونو تعلیم الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته ورکو، خو فرشتې هم په دغه ځای کې موجود وي. اوس د فرشتو دا څیزونه ضرورت نه و، ځکه هغې خوراک نه کوي، هغې غم خادي نشته دی، بچی پیدا کېدل نشته دی، بیماری نشته دی. نو هغې ته چونکې دې څیزونو ضرورت نه و نو دې طرف ته توجه ورنه کړه، دا څیزونه دا نومونه یاد نه کړل. او حضرت آدم علیه السلام ته به د ټولو څیزونو ضرورت راته، نو آدم علیه السلام دا ټول نومونه یاد کړل. نو الله پاک بیا ازمایش او امتحان وکړو په فرشتو باندې چې تاسو د دې څیزونو نومونه هغه ما ته بیان کړئ، ما ته وښیئ چې دې نومونه څه دي، دې څیزونو ټول څیزونه یې ورته مخې ته کېښودل. نو فرشتو خو چونکې ضرورت نه و، هغې نو زده کړي، نو هغې اقرار د خپلې عاجزۍ وکړو، د خپل عجز او د کمزورۍ اظهار یې وکړو، د الله پاک صفت بیان کو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تا چې کوم علم موږ ته راکړی ای زموږ ربه هغه موږ ته شته دی، او نور موږ په هیڅ باندې نه پوهېږو، د دې څیزونو نومونه دا موږ له نه راځي. بیا آدم علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې د فرشتو په وړاندې د دې ټولو څیزونو نومونه بیان کا. آدم علیه السلام شروع شو چې دا فلانی څیز دی، دا فلانی دی، د دې دا نوم دی، دې ته دا ویلی شي، دې ته دا ویلی شي. دا ټول نومونه الله پاک د حضرت آدم علیه السلام په مبارکه ژبه باندې راوستل. نو فرشتو ته پته ولګېده چې واقعي حضرت آدم علیه السلام دا د خلافت د ځمکې حقدار دی، ځکه چې دې څیزونو ته بې ضرورت راځي او موږ په دې باندې نه پوهېږو، لہذا موږ د خلافت د ځمکې حقدار نه یو. نو چې کله آدم علیه السلام دا ټول نومونه بیان کړل، الله پاک فرشتو ته وفرمایل چې تاسو ته ما نه ویلي چې د اسمانونو او د ځمکو څومره پټ څیزونه دي، پټې خبرې دي، په هغې باندې زه عالم یم، تاسو په هغې باندې خبردار نه یې، او تاسو چې کومې خبرې ښکاره کوئ او کومې پټې کوئ نو په دې ټولو باندې زه خبردار یم. نو ښکاره خبره دا کړې وه چې
آدم علیه السلام د پیدا کولو مقصد څه دی او مونږه ستا تسبیح بیانو، ستا حمد او ثنا بیانو، ستا بړایي او لوی بیانو، او پټه خبره دا وه چې الله پاک به زمونږ نه غوره او بهتر مخلوق پیدا نه کي او خلافت د ځمکې که په عبادت باندې وي نو دا دې مونږ ته راکړی شي. وعلم آدم الاسماء، وعلم او خودنه وکړه الله پاک آدم حضرت آدم علیه السلام ته الاسماء د اسم جمع د نمونه، کلها د ټولو سیزونو چې څومره سیزونه په هغه وخت کې موجود او تر قیامته پورې پیدا کېدونکي وو هغه ټول نمونه د هغې تعلیم الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته ورکو. ثم عرضهم بیا یې پیش کړل دا ټول سیزونه علی الملائکة فرشتو ته، هغې ورته وړاندې کړل. فقال نو الله پاک او فرمایل انبئونی اخای ماتا، خبر راکې ماتا باسماء هؤلاء نمونه د دې ټولو سیزونو ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یې په خپله خبره کې. تاسو وایئ چې خلافت د ځمکې دا د موږ ته راکړی شي او آدم علیه السلام ولې پیدا کې موږ خو عبادت دپاره کافي او پوره یو، نو یو ستاسو د دې نمونه ماته بیان کې. نو فرشتو ته خو الله پاک د دې تعلیم نو ورکړی، خو صرف فرشتې موجود وي، تعلیم ورکول مقصد آدم علیه السلام ته. خو فرشتو دا ونه ویل چې یا الله تا خو موږ ته د دې تعلیم نه دی راکړی، نو بیا موږ باندې ازمایش او امتحان کول او د دې زموږ نه تپوسونه کول دا خو انصاف نه دی زموږ سره. نو داسې ونه ویل. دا ځکه ونه ویل چې فرشتې په دغه مجلس کې موجود وي چې کوم مجلس کې الله پاک د دې ټولو سیزونو نمونه حضرت آدم علیه السلام ته وښودل، نو هغه کې صلاحیت او هغه نمونه زده کړی شو، او فرشتو کې دغه صلاحیت موجود نو نو هغې زده نه کړی شو. نو په دې وجه فرشتو دا ونه ویل چې الله تا خو موږ ته دې تعلیم نه دی راکړی. قالو فرشتو وویل سبحانک ته پاک یې د هر قسم عیب نه، لا علم لنا نشته دی هیڅ علم موږ ته الا ما علمتنا مگر هغه مقدار د علم چې تا موږ ته راکړی دی. کوم علم ستا د طرف نه ای الله موږ ته میلاو شوی دی نو هغه علم موږ ته شته دی، او باقي موږ نور په حس باندې خبر نه یو. دا کوم سیزونه کوم نمونه چې دی موږ ته پیش کړل دا موږ نه پیژنو چې دا څه دي او د دې څه نمونه دي، د دې څه خاصیات او صفات دي. انک بشک ته انت العلیم الحکیم ته عالم یې او حکمت والی، نو ستا علم ډیر وسیع دی. نو الله پاک د خپل علم څخه حصه حضرت آدم علیه السلام ته ورکړه. نو د علم د صفت په وجه باندې الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته فضیلت او برتری ورکړله. نو کوم علم چې آدم علیه السلام ته ورکو نو هغه علم هغه فرشتو نو حاصل کړي. نو فرشتو د خپل عاجزۍ اقرار وکړو چې ای الله موږ ته هغه علم دی چې تا راکړی دی، او باقي ستا علم د هغې څه حد او حساب نشته دی. نو ته په هر څیز باندې پوهې او ستا په هر کار کې حکمت وي. نو په دې باندې ته پوهېږي چې دا خلافت د ځمکې دا د آدم علیه السلام حق دی، هغه د دې دپاره اهل دی، او په دې کې څه حکمت دی چې هغه ته یې ورکې. نو ای الله په دې باندې ته عالم یې، موږ د دې نه خبر نه یو. قال الله پاک ورته وفرمایل یا آدمو ای آدم علیه السلام انبئهم اخایه دې فرشتو ته باسمائهم نمونه د دې ټولو سیزونو، دا کوم سیزونه چې موجود دي او تر قیامته پورې پیدا کیدونکي دي د دې ټولو نمونه ورته بیان کا. فلما پس هر کله انبأهم چې بیان کړل آدم علیه السلام فرشتو ته باسمائهم نمونه د دې ټولو سیزونو، یو یو سیزی بیانو چې دا فلانې سیز دی، دا فلانې دی، دا فلانې دی، د ټولو نمونه ورته یو په یو باندې بیان کړل. قال الله پاک فرشتو ته وفرمایل الم اقل لکم آیا تاسو ته ما نه ویلي انی اعلمو چې بېشکه زه ښه پوهېږم، او مخکې ویلو انی اعلم ما لا تعلمون
چې تاسو په کوم څیز نه پوهیږئ نو په هغې باندې زه ښه پوهیږم. نو دلته د هغې وضاحت وکړو انی اعلم بشکه زه ښه پوهیږم غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او په پټو څیزونو د ځمکې چې آسمان کې پټ څه دي او په ځمکه کې پټ څه دي. نو الله پاک وفرمایل چې په دې باندې زه عالم او خبردار یم تاسو په خبر نه یې. واعلم او زه ښه پوهیږم ما په هغه څیزونو باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ ښکاره کومه خبره کوئ په هغې هم زه عالم او خبردار یم. وما کنتم تکتمون او پس هغه څه باندې هم چې تاسو هغه پټوئ کومه خبره پټه کوئ نو هغې نه هم زه خبردار یم او کومه چې ښکاره کوئ نو د هغې نه هم خبردار یم. یعنې د الله د علم نه د الله د قدرت نه څه پټ نه دي هر څه الله پاک ته ښکاره دي. که د انسان د نظر نه یا د حواسو نه یو څیز پټ هم دی نو هغه الله پاک ته ښکاره دی. وعلم آدم الاسماء او تعلیم ورکو الله پاک آدم علیه السلام ته د نومونو کلها د ټولو څیزونو ثم عرضهم به وړاندې کړل دا ټول څیزونه علی الملائکة فرشتو ته فقال الله پاک ورته وفرمایل انبئوني وښایئ ماته باسماء نومونه هؤلاء د دې ټولو څیزونو ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یې په خپله خبره کې. قالو فرشتو وویل سبحانک پاک یې تو د هر قسم عیب او نقصان نه لا علم لنا نشته دی هیڅ علم موږ ته الا ما علمتنا مگر کم علم چې تا موږ ته راکړی دی. انک انت العلیم الحکیم بېشکه هم ته عالم او حکمت والی. قال الله پاک فرمایل یا آدم ای آدم علیه السلام انبئهم وښایه دوی ته باسمائهم نومونه د ټولو څیزونو. فلما فسهر کله انبأهم چې اخودل آدم علیه السلام فرشتو ته باسمائهم نومونه د ټولو څیزونو. قال الله پاک ورته وفرمایل فرشتو ته الم اقل لکم آیا تاسو ته ما نه ویلي انی اعلم چې بېشکه زه ښه پوهیږم غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او په پټو څیزونو د ځمکې واعلم او زه ښه پوهیږم ما تبدونه په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.